د پاکستان نوې ستره لوبه د افغان پانګوالو له لوري افشا سول. پاکستان د افغانستان لپاره د خپل شوم هدف په مرسته غوښتل ترڅو خپل د هیواد اقتصاد قوي او د افغانانو اقتصاد صفر کړي. دا چې پاکستان کومه لوبه کړې، پانګوال څه وایي او نړۍ د پاکستان په اړه کوم خبر ورکړ، ټول جزئیات ویډیو کې وګورئ. السلام علیکم، د مشال پریس درنو لیدونکو ښه راغلاست. پاکستان د سقوط په درشل کې هڅه کوي ترڅو افغان پانګوال جذب کړي. پاکستان وروسته له هغه د افغان پانګوالو د جذب هڅه پیل کړل کله چې یاد هیواد له سخت اقتصادي ناورین سره مخ سو. د راپورونو له مخې پاکستان غواړي د طبیعت قوانین اسانه کړي او په دې لړ کې غواړي افغان شتمن په دغه هیواد کې جذب او د اوسېدو زمینه ورته برابره کړي. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې پاکستان په دې توګه غواړي د افغانانو شتمنۍ په دغه هیواد کې راټولې کړي او هلته پرې پانګونه وکړي. له دې سره هم مهاله د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هم په تازه څرګندونو کې ویلي چې پاکستان د ګاونډیو ترڅنګ د نړیوالو سوداګرو د جذب لپاره هڅه کوي. د ده په وینا دا پریکړه به ګټوره وي خو ځینې غبرګونونه به هم له ځانه سره ولري. دا راپورونه وروسته له هغه خپریږي چې د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن تېره ورځ ویلي و چې پاکستان کې وضعیت مخ په خرابېدو دی او لرې نه ده چې دا هیواد به هم ډیر ژر سقوط سي. د هغه په خبره عمران خان د وضعیت په مدیریت نه پوهیږي نو ښایي ژر د پاکستان د سقوط شاهدان واوسو. نوموړي دغه راز د پاکستان اقتصادي وضعیت هم د اندېښنې وړ بللی و. قدرمنو او عزتمنو دوستانو، زیاته مننه کوم چې له مشال پریس سره مل یاست. زموږ همدغه یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښې چارې ښه وخت. د الله په امان.